دا سرسایه او صدقه الفطر چې دی دا په دې لپاره دی چې په رمضان مبارک دې سره د رمضان مبارک د روزو دغه تکمیل ورسره وشي پوروالې او څو لغزش وغیره یې نو هغه رب العالمین دې سره معاف کړي. دا صدقه الفطر چې دی نو یو انسان چې په چا باندې زکات واجب دی په هغه باندې سرسایه هم واجب ده، لیکن دې کې لږ فرق دا دی چې زکات باندې حولانه حول شرط دی او سرسایه باندې حولانه حول شرط نه دی، کال تیریدل په شرط نه دی. یعنی که په همدغه وخت کې د انسان سره دومره مالو چې د 52 تولې د چاندې قیمت ته رسېده یا ورسره یا چا سره 52 تولې چاندي وي 2.5 تولې چاندي ورسره او یا ورسره د دې برابر نقد پیسې وي او یا ورسره دومره د ضرورت نه زیات سامان پروت دی چې هغه موږ راجمع کړو نو دا 2.5 تولو د چاندې قیمت ته رسي نو په دې باندې سرسایه واجب ده. دا به کله واجب کېږي نو د اختر د صبح صادق په وخت کې د صدقه الفطر واجب کېږي. نو که یو کس دی هغه د صبح صادق د راتلو نه مخکې مړ شلو نو د باندې صدقه الفطر واجب نه ده، نو اوس به د دې انسان د مال نه صدقه الفطر ادا کېږي. نو همدغه رنګ یو انسان دی هغه ښه مالداره دی خو د صبح صادق د راحتو نه مخکې فقیر شلو نو د باندې اوس دا چې دی دغه صدقه الفطر دا اوس په د باندې واجب نه ده ځکه مخکې فقیر شلو. مستحب هو دا دی چې د سرسایه د اختر د مزد نه مخکې ورکړی شي. که د اختر په ورځ باندې ور نه کړ نو ورته معاف نه ده، د دې قضا راګرځول دا به په تاسو باندې لازمي. او د رمضان مبارک کې که یو انسان د سرسایه ادا کوي نو بالکل هم ادا کولی شي. دغه رنګې یو انسان دی په څه وجه باندې د رمضان مبارک روزې نه دي نیولې نو هغه که دغسې نصاب ورسره کوم چې ما ذکر کو نو هغه به بیا هم سرسایه ورکوي. که د غنمو په لحاظ سره وایو نو 2 سره غنم دا به ورکوي او که د اوربشو یا چې کوم دی خرما نو هغې نه به چې دی یوه دړۍ ورکوي دغسې حساب سره. اوس که چېرته چې بالکل همدغه جنس له ورکړي غنم له ورکړي نو هم جایز دی، د کس په سر باندې 2 سره غنم ورکړي بالکل جایز دی. که خرما اوربشې وغیره ورکوي یو دړۍ نو دا هم جایز دی. البته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې که یو انسان د دې په ځای باندې پیسې ورکړي نو دا پیسې هم جایز دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې پیسې ورکول هم جایز دی. او د کراچۍ چې دا کوم دغه دی بنورټون د هغې نه پتو راغلی ده که انسان د دغې جنس په ځای باندې پیسې ورکړي یو فقیر مسکین ته نو دا هم جایز دی. او وجه دا لیکلې ده چې په هغې کې به په قیمت ادا کولو کې به د غریب زیات ته چې دا کوم ضروریات دي نو هغه به پکې ادا شي. یعنی مثلا چې یو کس له غنم ورکړي او د هغه ورته حاجت نه نو څه به وکړي. اوس که د غنمو پیسې ورله ورکړي د هغوی باندې ډېر زیات د هغه پوره شي حاجتونه. اوس یو کس د هغو سره بالکل پیسې نشته او ته ولې دغه شیزونه ورکړي او مثلا د هغو جوړه ده هغې خود ده هغه به څنګه راخلاصي یا هغه ځان له پیزار اخلي څنګه به اخلي. نو دې د وجې نه که ولې قیمت ورکړي نو هغه به د هغو دپاره ډېر زیات مناسب وي. نو قیمت پکې هم تاسو ادا کولی شئ. هلکه مستحق یې څوک دی نو کم کسان چې زکات اخیستی شي هغه کسان صدقه الفطر هم اخیستی شي. په صدقه الفطر کې به څو کسان د ټولو اول مخکې کې خپل غریب رشتہ دار دا به د ټولو اول پکې مخکې کې. دویم نمبر کې عالمان او طالبان هغه خلک چې د دین علم خوري یا د دین علم زده کوي یعنی عالمان طالبان دا به په دې کې مخکې کې او ځکه چې په دې کې اجر زیات دی. بعضې کسان دي چې هغوی ته به صدقه ته نشي ورکولی نو هغې باندې خپل ځان پوه کړئ
کم کسان چې د ستانه پیدا دي یعنی بچی نوسی کلوسی زب زکتا او د چانه چې ته پیدا پلار نکو وغیره زبسی دسی برا نو اغیله تو نشي ورکوله چې ستانه سو پیدا دي یا ته د چانه پیدا دینه بغیر که یو انسان دغه رنګي رول لور کوي خول لور کوي وغیرہ نو اغیله بیا ورکول شي یعنی دغه یو قید پکې چې ته چانه پیدا یا ستانه سو پیدا دي خطه بره پسې سزا اغیله نشي ورکول دین علاوه نور چې چاله ورکه نو بالکل ولا ورکول شي خو چې دا مستحق وي د آل محمد د سید د فاره نو اغیله فاره هم د حکم دی چې د حضرت فاطمه حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل او حضرت عباس ابن عبدل مطلب یا چې کوم دی حارث ابن عبدل مطلب یا د اغوی اولاد دي ته چې کوم دی صدقه فطر نه ورکه په صدقه فطر باندې مسجد مدرسه سکول غسلخانه کوي نلکا یا چې کوم دی مسافرخانه یا پل وغیرہ دا به دی باندې نه جوړي مگر دا به یو غریب مستحق انسان لور کې چاغه مخې قبضه کی نو هغه بیا په خپل خواه باندې ورکول نو بیا جایز دي ورنه که چا دغه رنګ وکړل نو بیا چې کوم دی ادا کیږي نو یو نوکر لا خدمتګار لا یا چې کوم دی د امام مسجد لا د تنخوا په عوض کې با سرسایه نه ورکه چې دا واخله او تنخوا به نه اخلي نه تنخوا بل جدا ورکه او سرسایه بل جدا ورکه چې تر څو پورې د یو انسان تا ته دغه کامل یقین نه وي چې دا چې دی د سرسایه اغشتلو مستحق دی او کو نه دی تر هغې پورې نه ورکړي البته که ورد کړله او بیا وروسته پته ولګېده چې دا خو مالدار و نو دغه به دوباره بیا ادا کړي او که غریب و نو دغه بیا چې کوم دی ادا شوې ده د یو ښار نه دویم ښار ته سرسایه وړل دغه چې دی مکروه دی البته که د دې ښار یا د دې کلي نه علاوه په یو بل کلي کې د دې انسان غریبان خلک او رشتہ دار د دې انسان یا د هغه ښار یا د هغه کلي خلکه زیات چې دې محتاج دي نو بیا هغې ته ورکولی شي او دغه رنګې یا په نور یو بل کلی دی په هغې کې طالبان دي عالمان دي نو هغوی ته هم ورکولی شي ځکه چې هغوی خواري او مزدوري نه کوي هغوی خپل ځان د الله تعالی دین ته وقف کړی وي نو بیا عالم او طالب ته ورکول ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري